السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ویډیو په پیل کې چې تاسو کوم ټايټلې وکتلې، کوم ډیزاینونه وکتل، هغه معنی دي ډیزاین کړي او نه هم هغه ټايټلې ما جوړ کړي، بلکې هغه مال یو سایټ څخه ډاونلوډ کړي چې له هغه سایټ څخه مونږ کولای شو مختلف شیان په وړیا ډول ډاونلوډ کړو، په خپل ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلو. لکه هلته مونږ کولی شو فری ویډیوګانې ډاونلوډ کړو، فری میوزیکس ډاونلوډ کړو، همدغسې ټايټلې دي مونږ سره د سبسکرايب لپاره، انیمیشنز دي مونږ سره د یوټیوب لپاره، د فیسبوک انسټاګرام لپاره، مختلف ډیر زیات شیان دي چې مونږ کولی شو له هغه څخه په تیاره ډاونلوډ کړو، پریمیر کې پکې کار وکړو. نن زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ له هغه سایټ څخه دغه توکي ډاونلوډ کړئ او خپل پریمیر کې راولئ او بیا له هغه څخه په خپلو ویډیوګانو کې کار واخلئ. دا د ویډیو لومړۍ برخه ده، د دې دوه او دریمه برخه هم جوړیږي، ځکه دلته ډېر داسې شیان دي چې باید تشریح کړی شي او تاسې پرې پوه شئ. نو د ویډیو تر پایه پورې له ما سره واوسئ، کوشش وکړئ ویډیو انلاین وګورئ. که مو چینل نه وي سبسکرايب کړی، چینل سبسکرايب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ او د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو هغوی هم راشي چینل سبسکرايب کړي. نو راځو وخت نه ضایع کوو، ځو هغه سایټ ته او ګورو چې څنګه کولی شو ترې کار واخلو. د سایټ نوم مکس کټ په نوم دی چې تاسو کولی شئ خپل براوزر خلاص کړئ، هلته ورته مکس کټ ولیکئ او ډاټ کو سی او دا به ورته ولیکئ، انټر بټن به کېکاږئ، تاسو سره به هغه سایټ خلاص شي چې له کوم سایټ سره تاسو کولی شئ دغه مختلف ډیزاینونه په فری ډول، بلکل فری ډول سره ډاونلوډ کړئ او په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ. دلته ډیر شیان تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. دلته ګورئ موږ سره ویډیو دی، میوزيک، ټمپلیټس، مختلف شیان تاسو کولی شئ له دغه سایټ څخه په فری ډول ډاونلوډ کړئ او په خپلو ویډیوګانو کې خپلو پروجیکټس کې ترې ګټه واخلئ. دا موږ سره فری ویډیوګانې دي، موږ سره دلته سرچ شته دی، تاسو کولی شئ د سرچ په واسطه هر هغه څه چې ستاسې په کار وي هغه تاسې ډاونلوډ کړئ او په اسانۍ سره په وړیا توګه په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ. دا هر څه تاسو له بلکل فری درکوي او دې لپاره ضرورت نشي تاسو دې ته پیسې ورکړئ. نو راځو لومړی به زه راشم دلته ویډیو باندې کلیک کوم. کله چې زه پر ویډیو کلیک کړم نو موږ سره د دې اړوند کومې ویډیوګانې چې موږ سره فری دي هغه ټول موږ ته راوړل کېږي او موږ کولی شو چې هره ویډیو زموږ په کار وي هغه ډاونلوډ کړو او چې څنګه غواړو هغسې په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلو. مثال دا یوه ویډیو ده، دا هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. که ډاونلوډ کولو نه وروسته مخکې یو ځل کتل غواړئ نو کلیک پرې وکړئ، تاسو سره به پلی کېږي. مختلف ویډیوګانې دي موږ سره، تاسو کولی شئ سرچ کې هم دغه ویډیوګانې سرچ کړئ چې هر نوم تاسې ورکوئ په هغه نوم سرچ کولی شئ. مثال دلته یوه ویډیو پلی کوم، ګوروئ. که ستاسې نټ تیز وي او کله په ویډیو باندې ودرېږئ نو دغه ویډیو خپله پلی کېږي، خو که چېرته ستاسې نټ سلو وي نو پلی کېدو کې به لږ ذره وخت نیسي. خو زه پر دې باندې کلیک کوم تر څو دا موږ سره په غټ سکرین کې پلی شي او وګورو چې دا څنګه ویډیو ده. بلکل های کوالټي کې ویډیو تاسو له درکوي. زه دا ویډیو پلی کوم نو تاسې ګورئ دغسې موږ سره مختلف ویډیوګانې دي، تاسې کولی شئ چې څنګه وغواړئ همغسې په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ او ډاونلوډ یې کړئ. د ډاونلوډ کولو پروسه ډېره اسانه ده، نه تاسو ساین ان غواړي، نه تاسو نه چې نور غواړي، صرف که غواړئ په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ هم ډاونلوډ کېږي او که نه دلته هم موږ سره هغه شی شته، په دې باندې کلیک کړئ تاسو سره به دغه ویډیو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ شي. همدغسې کله چې ویډیو په وړوکي سایز کې ګورئ نو د هر یو ویډیو سره مخې ته دلته لاندې ډاونلوډ بټن شته، کله چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ. دلته موږ سره یوه ویډیو په ګرین سکرین کې تاسو کولی شئ دا ګرین سکرین ته ختم کړئ، خپله د خپل چینل کوم ویډیو چې د هغه ور واچوئ یا هم څه چې تاسو غواړئ دلته کولی شئ ځای پر ځای کړئ. یعنې تاسو کولی شئ مختلف ویډیوګانې له دې سایټ څخه ډاونلوډ کړئ، په فری ډول یې استعمال کړئ. بله خبره موږ سره چې دلته راشو، تاسې ګورئ مختلف بخشونه دي موږ سره ویډیوګانې کې. که تاسې نیچر غواړئ نو نیچر کې سکی ګوره، سی، بیچ، دا برخې دي موږ سره دي. هره برخه کې چې ویډیوګانې غواړئ تاسو دلته کتلی شئ. همدغسې لایف سټایل د دې کې کوم رقم ویډیوګانې تاسې غواړئ دلته کتلی شئ. انیملز دي موږ سره، انیملز کې کوم ډول ویډیوګانې غواړئ، هر یو چې غواړئ. مثال برډز باندې کلیک کوم نو ما سره به د برډز یا د کوم مرغانو ویډیوګان چې دي هغه به راځي چې موږ کولی شو هغه ډاونلوډ کړو، انسټال یې کړو. همدغسې موږ سره دلته نور فوډز دي، موږ سره ترانسپورټ دی، کار، سټریټ، سټي، دا تاسې کولی شئ چې له دې څخه کار واخلئ او په خپلو ویډیوګانو کې ترې
ګټه واخلئ. که چېرته ستاسې میوزیک په کار وي نو تاسې کولی شئ میوزیک باندې کلیک کړئ. میوزیک باندې چې کله کلیک کړئ تاسو سره به میوزیک راځي. تاسې کولی شئ مختلف میوزیکس ډاونلوډ کړئ. زه تاسې لا نه پلی کوم. پلی کولو لپاره تاسې کولی شئ په دې پلی بټن کلیک کړئ. هر یو پلی کېږي. تاسې کولی شئ یو پلی کړئ وګورئ چې کوم یو ستاسې خوښه وي هغه دلته ډاونلوډ بټن شته. په دې کلیک کې تاسو سره به ډاونلوډېږي. مختلف ډول میوزیکس دي موږ سره تاسې کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ. دا یو څه بخشونه دي تاسو کولی شئ د دې بخشونو په واسطه هغه میوزیکس راوالئ. هر یو چې ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ. ټمپلیټس دي موږ سره تر ټولو مهمه برخه، تر ټولو مهم پارت موږ سره ټمپلیټس دي. د اډوب پريمير لپاره تاسې کولی شئ دلته داخل شئ. ټمپلیټس کې بیا موږ سره دننه ټایټلز دي، ټرانزیشنز دي، لاورټرز دي، کال اوټس دي، اوپنرز دي، یوټیوب، انستاګرام او ټیکس دلته سره موږ سره نور برخې دي چې کولی شو له دې څخه ګټه واخلو. که ستاسې ټایټلز په کار وي نو راشئ ټایټلز باندې کلیک کړئ. تاسو سره به ټول هغه ټایټلز راشي. دا هغه ویډیوګانې دي. له دې نه یو څه ما په خپل ویډیو کې مخکې ډیمو کې هم تاسو ته وښودو. دا هغه ډیزاین و چې ما له دې څخه ډاونلوډ کړی و، ایډیټ کړی و. همدغسې دلته موږ سره نور ډېر زیات دي چې تاسې کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. صرف دغه ټکس دننه تاسې بدلوئ او نور څنګه چې دوی جوړ کړی هماغسې به تاسو سره شو کېږي او تاسې کولی شئ ترې ګټه واخلئ. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ایډیټ ډیر اسانه دی. مثال زه دا ډاونلوډ کول غواړم، دې کې ایډیټ کول غواړم، نو زه راځم دلته ډاونلوډ باندې کلیک کوم. کله چې په ډاونلوډ کلیک کوم نو ګورئ تاسو سره ما ته هغه د ډاونلوډر کوم وینډو چې د هغه خلاصه شوه. چېرته یې ډاونلوډ کول غواړم زه ورته ساحه انتخابوم چې دا باید ما سره چېرته ډاونلوډ شي. نو زه دلته راځم، ډیمو په نوم ما سره فولډر دی او دې فولډر کې اوکې باندې کلیک کړم، ډاونلوډ کلیک کوم، نو ما سره د دې ډاونلوډینګ شروع شو. همدغسې نور څه ټایټلز ستا په کار وي، مختلف ډیزاینونه دي موږ سره، مختلف سټایلز دي. هر یو چې تاسې وغواړئ په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ پکې ایډیټ وکړئ، خپل هغه ټکسټ، خپل هغه نومونه، خپل هغه لیکل پکې راولئ او پکې شو کړئ. دا ګورئ ښایسته ښایسته افیکټس یې ورکړي، ښایسته ښایسته ډیزاینونه یې ورکړي چې ستاسو لپاره دي فري دي. کولی شئ له دې ساحې څخه ډیزاین ډاونلوډ کړئ او خپل استعمال کړئ. نور هم شته موږ سره. سیکنډ پیج ته ورځو، دلته هم موږ سره ډیزاینونه شته. دا تاسې ګورئ یو کولی شئ چک کړئ. هر یو چې ستاسې خوښه وي هغه تاسې کولی شئ ډاونلوډ کړئ. دا موږ سره دې رقم ته ټایټل دی، دا دې رقم ته ټایټل دی. موږ سره کولی شئ د ډیمو لپاره پرې ودرېږئ، تاسو ته پلی کېږي چې څنګه ټایټل دی. مثال دا موږ سره یو ټایټل دی. هر یو چې ستاسې خوښه وي تاسو صرف ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به هغه ډیزاین ډاونلوډېږي. دا ځم درېیمې صفحې ته. دلته هم موږ سره د ټایټلز مختلف ډیزاینونه دي چې موږ کولی شو هغه ډاونلوډ کړو او کار ځنې واخلو. که چېرته ستاسې ټرانزیشنز په کار وي نو تاسې کولی شئ ټرانزیشنز نه ډاونلوډ کړئ. او فلحال ټرانزیشنز پرېږدو، دا بیا زه تاسو ته په بله ویډیو کې تشریح کوم. دې کې لږ زره کار شته دی. لاورټرز ته راځو. تاسې کولی شئ لاورټرز ته راشئ. لاورټرز نه کولی شئ ډاونلوډ وکړئ. مثال تاسې د خپل چینل لوګو غواړئ چې وښیئ یا د خپل چینل نوم یا نور شیان، نو تاسې کولی شئ له دې ډیزاینونو څخه کار واخلئ، دا ډاونلوډ کړئ. مثال زما دا یو په کار دی، دا مې خوښ شو، نو زه راځم ډاونلوډ باندې کلیک کوم. چې کله کلیک کړم نو ما ته وایي چې دا چېرته ډاونلوډول غواړئ. زه یم ورته تیار انتخاب کړی، ډاونلوډ کلیک کوم نو دا به ما سره ډاونلوډ شي. همدا ډول نور مختلف ډیزاینونه دي موږ سره. تاسې کولی شئ هر یو چې ستاسې خوښه وي، ډېر ښایسته، ساده، ښکلي انیمیشن سره ډیزاینونه دي موږ سره. په ډېرې اسانۍ سره تاسې کولی شئ دغه شیان ډاونلوډ کړئ او په خپلو پروجیکټس کې، په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ. ضرورت نشته چې خپله ورته کښېنئ ډیزاینونه وکړئ، خپله ورته فکر وکړئ. تیار هر څه موږ له په تیاره میلاویږي، نو موږ ضرورت څه لرو چې خپله پکې سرچ وکړئ، خپله پکې جوړ کړو. دا به تاسو زما په ډیمو کې کتلی وي چې ما دې نه کار اخیستی، دا مې هم استعمال کړی. دا ډاونلوډول غواړم نو ډاونلوډ باندې کلیک کوم، ما سره به ډاونلوډ شروع شي. اوکې، دا به هم ډاونلوډ شي. نو له دې ساحې څخه تاسو کولی شئ ځان ته لاورټرز ډاونلوډ کړئ د خپلو ویډیوګانو لپاره. مختلف ډیزاینونه دي موږ سره. هر یو چې ستاسې خوښه وي تاسې کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ او استعمال یې کړئ. مخکې راشئ، لاندې دلته موږ سره ډېر زیات ډیزاینونه دي. مثال دا ټویټر لپاره ډیزاین دی. که چېرته تاسو خپل د ټویټر آی ډي ښودل غواړئ نو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. مخکې چې لاړ شو موږ سره نور هم راځي مختلف ډیزاینونه. دا موږ سره د فیسبوک لپاره دی، تاسې کولی شئ دا د فیسبوک لپاره ډاونلوډ کړئ. دا هم د ټویټر لپاره دی، دا هم د فیسبوک لپاره دی. همداسې لاندې موږ سره نور شته د انسټاګرام لپاره، دا لینکډ لپاره دی. تاسې کولی شئ دغه ډیزاینونه ډاونلوډ کړئ او ترې ګټه واخلئ.
زه یو څو تاسو لیډټ کوم نو د ټولو لیډټ کولو هم دغه یو طریقه ده بل موږ سره کال اوټس دي کال اوټس هم دا بل ویډیو کې وایو ایډیټ ټولو یو رقم ته صرف ډیزاینونه دي تاسو کولای شئ د ډیزاینونه وګورئ نور فکر نه کوم چې د هر یو تشریح ته د هر یو ایډیټ ته ضرورت وي ځکه بیا ویډیو وګديږي نو کوم ډیزاینونه چې تاسو په کار وي کال اوټس عموما د سل لپاره پکاريږي مهمه خبره ده تاسو کله چې د یو شی په اړه خبرې کوي او غواړئ چې هغه دغه برخ یا دغه پارټس تشریح کوي مثال که زه د موبایل یا د کمپیوټر اړوند معلومات ورکوم او زه غواړم د هغه کیبورډ تشریح کوم د هغه بټن نو کال اوټس نه موږ استفاده کولای شو چې کومه ساحه تشریح کوو د هغه د دې دغه برخه چې د هغه په هغه ساحه کې ودرو دلته ورته ولیکو چې دا څه شی ده او څه لپاره استعمالېږي نو کال اوټس موږ یو شی په نښه کولو ته د هغه ډسکرپشن ورکولو ته استعمالو دا موږ سره تاسو ګورئ سکینینګ ان پروګرس دا یو انیمیشن د موږ سره تاسو کولای شئ له دې نه استفاده وکړئ څنګه دې ایډیټ کولای شو هغه زه تاسو ته اوس په دې ویډیو کې ښیم چې دا باید پریمیر ته څنګه راوړل شي او څنګه ایډیټ پکې وشي نو راځو نور تاسو ډیزاین نو وګورئ ډاونلوډ کړئ څنګه چې ایډیټ کیږي دغه طریقه زه تاسو ته ښیم او کولای شئ پکې استعمال کړئ یوټیوب کې مختلف ډیزاین دي موږ سره خدا یوازې پریمیر سره کار نه کوي د لپاره به تاسو افټر افیکټ ډاونلوډوي هغه به انسټالوي نو فلحال د دې دوه نه تیریګو یوټیوب او انستګرام هم دغه ته پریدو ځکه چې موږ سره افټر افیکټ انسټال نه وي د لدینه کار نشو اخستره کله مو چې هغه باندې کار شروع کړو بیا په دې هم موږ کار کوو نو زه راځم ډیمو فولډر خلاصوم دلته ما څو دانې تیار ډاونلوډ کړ دغه درې دانې دي په دې کې به موږ کار کوو نو هر څه وړاندې دا موږ سره زپ فولډر کې دی نو دا به موږ د زپ فولډر څخه وباسو نو د هغه لپاره راځو په دې ډبل کلیک کوو او کوم فایل چې دی دلته موږ سره څو فایلونه وي خو موږ به صرف هغه فایل اخلو چې د هغه ام او جی ار ټي په نوم باندې ایکسټنشن وي موږ نو دا صرف دغه فایل نه ترې اخلو دا نور زموږ نه په کار نو زه صرف دا انتخابوم ایکسټریکټ باندې کلیک کوم چیرته ایکسټریکټ کې زه همدلته ډیمو فولډر کې او بل فولډر جوړوم ډیمو فولډر ته راځم دلته نیو فولډر کریټ کوم او ورته ورکوم سټایلز دا مې انتخاب کړو وکي نو زما دغه کوم فایل چې هغه به تاسو ګورئ دلته ډیمو فولډر ته راغی همدغه سي بل راځم دا غواړم ایکسټریکټ کوم نو بل طریقې سره تاسو کولای شئ دلته ماوس باندې کلیک کړئ او دلته ډراپ کړئ نو دا هم شو بل ترازو دا هم په ماغه طریقې سره ایکسټریکټ کوو دا براخلو دی فولډر ته به انتقالو دا تیار شوی دی فکر کوم لمړنۍ چې کوم یو دا یو مونږ نو کړی نو دا برا واخلو دلته به ډراپ کړو دا هم موږ سره وشو نو موږ سره درې واړه ایکسټریکټ شو اوس دا به څنګه پریمیر کې خلاصو د هغه لپاره ځو ما تیار پریمیر خلاص کړی بیر فولډر به خامخا ورله جوړوي ځکه موږ به پوره هم دغه فولډر هلته وړو او همدغه څه چې موږ دلته کاپي کړي له هغه نه به کار اخلو نو کله چې دغه فایلونه تاسو ایکسټریکټ کوئ د هغه لپاره بیل فولډر خامخا جوړ کړئ لکه ما چې د سټایل په نوم جوړ کړه د هغه نور څه به راشي دلته خپل پریمیر به خلاص کړئ پریمیر چې مو خلاص کړه د ایډیټینګ پر ځای به راشي دلته ګرافیکس باندې به کلیک کړئ خپل دغه به ګرافیکس سټایل ته یوسئ دلته موږ سره تیار د پریمیر لخوا نه هم یو څه ډیزاینونه موجود دي چې تاسو کولای شئ په خپل ویډیوګانو کې ځینې کار واخلئ دا موږ ته تیار خپل د پریمیر سره راځي خو کدا تاسو نه استعمالوي خپل راوړئ نو زه اوس تاسو ته ښیم چې هغه څنګه راوړل کیږي دلته تاسو ګورئ ایزینشیل ګرافیکس په نوم باندې یو اپشن ده په دې به رائټ کلیک کړئ کله چې رائټ کلیک کړئ دلته موږ سره لیکلی منیج ایډیشنل فولډرز په دې به کلیک کړئ کله مو چې کلیک وکړو را به شي ایډ باندې به کلیک کړئ ایډ ته چې کلیک کړئ کوم ځای کې چې تاسو هغه فولډر دی هغه فولډر به تاسو انتخاب کړئ ډیمو کې دننه موږ سره سټایل په نوم فولډر دا ما انتخاب کړ او سلیکټ فولډر اوکې باندې کلیک کوم نو اوس به راشي دلته لوکل په نوم چې کوم اپشن دی په دې به کلیک کړئ او دلته به موږ سره هغه فولډر چې کوم موږ راوستی و هغه به اضافه شوی وي سټایل باندې کلیک کړئ سټایل کې چې کوم ډیزاینونه وو یا کوم څه موږ په کاپي کړو هغه ټول به دلته موږ سره تیار راغلی وي او اوس موږ کولی شو له دې څخه ګټه واخلو ځینې کار واخلو اوس راځو سیکوینس جوړو د سیکوینس جوړولو لپاره موږ ویلو چې فایل ته راځو فایل کې نیو ته راځو او دلته موږ راځو سیکوینس باندې کلیک کوو سیکوینس اخلو اوکې باندې کلیک کوو نو موږ سره سیکوینس جوړ شو اوس هر یو ډیزاین چې موږ ایډیټ کول غواړو هغه به دې ځای نه راواخلې ماوس باندې او دلته ټایملاین کې به دا ډراپ کړئ کله مو چې ډراپ کړه کیپ ایگزیسټنس سیټینګ باندې کلیک کړه کله مو چې کلیک کړه دغه کوم ډیزاین چې تر اخسته هغه بل تر راشي او امپورټ بشي مهمه خبره تر ټولو مهمه خبره دا دا چې کله کله موږ دغه ډیزاینونه ډاونلوډوو د دې فنډز موږ سره کمپیوټر کې انسټال نه وي نو موږ له یو میسج راکوي لکه د دې فنډ انسټال نه لپاره ګوره تاسو سره دلته زیړه علامه کې ټي لیکل شوی بیا ایکسکلیمیشن ورکړل شوی ګوره دا چې کله زه راواخلم او ټایملاین ته راوړم
نو تاسو به ګورئ دلته ماته میسج راکړي unable to connect to Adobe missing funds cannot be received at this time. یعنی د دې کوم فنډز چې د کې استعمال شوی دي لیکلو کوم میثود چې استعمال شوی هغه موږ سره په کمپیوټر کې موجود نه دی. کله چې وکړو کلیک کړو دلته موږ سره وایي چې دغه دوه فنټونه د کې استعمال شوی هغه تاسو سره په کمپیوټر کې موجود نه دی. نو تاسو کولای شئ دا ګوګل کې سرچ کې ډاونلوډ کړئ او کني ډاونلوډ کولای او کې باندې کلیک کړئ د خپل یو بل فنډ سره ریپلیس کیږي او بیا تاسو کولای شئ ترې ګټه واخلئ. ها نو راځو خدای دې وکړي چې ذهن مو مشوش شوی نه وي اخوادي خواني تله. نو راځو دا یو سټایل مال تر راوستو په دې کار کو زه دا تاسو لپاره کوم تاسو وګورئ دا موږ سره د سټایل کې ډیزاین دی او په دې سټایل کې موږ کولای شو خپل اغا لیکلو کړو. نو زه راځم کله چې تاسو ایډیټ کول غواړئ دلته براشه ایډیټ په نوم باندې موږ سره اپشن دی په دې به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ د نیو لپاره ګورل ته لیکل شوی نیو د دې نیو په ځای چې هر څه تاسو لیکل غواړئ زه ورته لیکم آی وای اس. راځو ورپسې ماډرن لیکل شوی یعنی دغه لیکل دی د دې لیکلو په ځای چې هر څه لیکل غواړئ زه ورته پښتو لیکم. همدغه چې لاندې راځو کله چې لاندې راشل د موږ سره سټایل دی نو دلته موږ سره سټایل لیکل شوی زه ورته لیکم ټیک او دلته موږ سره نور لیکل هم شته هغه هم کوو. لاندې راځو تاسو ګورئ دلته موږ سره درې لانه لیکل دي مثال یو ځکه لیکم واچ بل ځکه لیکم وبخې انتخاب ومه او لیکم لرن او دلته لیکم ان پښتو. هر څه چې تاسو لیکي هغه ستاسو خوښه ده څنګه چې تاسو ریوی هماغه سې لیکل پکې کولای شئ. ټول سټینګز دلته موجود تاسو کولای شئ دا وړوکی کې غټ کړئ خپل پکې کار وکړئ د دې فونټونه هم تاسو بدلولای شئ د دې کوم سټایل کې چې دا لیکل شوی دی دا هم تاسو بدلولای شئ. هر یو چې تاسو غواړئ په دې کې تاسو کولای شئ د فونټ وړوکی کړئ غټ کړئ هر یو چې تاسو غواړئ دلته پورا سیټ اپ شته تاسو کولای شئ په خپل طریقې سره دا ایډیټ کړئ. کله مو چې خپل ایډیټ خلاص کړو چې کله موږ راشو دا ویډیو پلی کړو نو ګورئ چې کوم تغیرات موږ پکې راوستي هماغه بل ته موږ سره شو کیږي. که غواړئ بل ایډیټ کړئ زه راځم بیرته براوز باندې کلیک کړئ مثال دلته دا سټایل راخلم نو دا به موز باندې راواخلئ دلته به ډراپ کړئ. کله مو چې دلته ډراپ کړه را به شي دا به انتخاب کړئ انتخاب نور څه به بیا راشي ایډیټ ته او ایډیټ کې دلته تاسو کولای شئ خپل نوم ولیکئ. که دلته نه لیکئ نو ډایرکټ دلته هم یو کلیک سره کولای شئ دلته تاسو سره اوپن کیږي دلته خپل لیکل ورته وکړئ هم دې ځکه ضرورت نشته دې ساحې ته راشئ هم دلته کولای شئ ډایرکټ ورته لیکل وکړئ مثال آی وای اس ټیک ورته لیکم زه دا ما ورته ولیکو راځو لاندې دلته موږ سره دا په دې باندې کلیک کوو ورته لیکم خپل نوم ورته لیکم دا ما ورته ولیکو چې کله موږ د خپل ویډیو پلی کړو تاسو به ګورئ چې د کوم تغیرات موږ راوستو هماغه تغیرات سره دا ښودل کیږي. تاسو به یو څه خیره ښکاري ځکه چې دلته ما د خپل ویډیو کومه کوالټي د اوس لپاره کمه کړې تر څو ما سره ویډیو صحیح پلی شي ځکه زموږ کمپیوټر نه خو ګرافیک نه لري که دا چېرته فول سایز وي بیا موږ سره ویډیو صحیح نه پلی کیږي بند کیږي. نو تاسو ګورئ په ډېر ښه طریقې سره دا ډیزاین شوی او خاصه انیمیشن ورکړل شوی چې تاسو کولای شئ دا ایډیټ کړئ او هر چیرته چې غواړئ په خپل ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ او استعمال یې کړئ. کوم ډیزاینونه چې ما تاسو ته هلته وښودو هغه ټول په همدغه طریقې سره ایډیټ کیږي. دا رنګونه تاسو بدلولی شئ دلته ګورئ موږ سره کلر لاین دی دلته چې راشي یو بل رنګ انتخاب کړم مثال زه ورته دا شین رنګ انتخابومه اوکې مې کلیک کړو تاسو به ګورئ هغه کوم رنګ چې موږ انتخاب دی هغه شین شو. لیکلو رنګ بدلوئ نو کولای شئ دلته راشئ لیکلو رنګ بدل کړئ اوکې کړئ نو تاسو کوم لیکل چې د هغه رنګ به بدل شي. هر څه تاسو لپاره دلته ایډیټیبل دی هر څه چې تاسو غواړئ په ډېرې اسانۍ سره کولای شئ پکې ایډیټ کړئ او کار ځنې واخلئ. نو ضرورت دې ته نشته چې تاسو خپله ورته کینې یو ټایټل جوړ کړئ دا تاسو کولای شئ مختلفو سایټونو کې فری پیدا کړئ چې یو مثالي مکس کټ سایټ دی چې دلته تاسو کولای شئ ورشئ او له دې څخه مختلف ډیزاینونه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ په خپلو پروجیکټس کې او په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ. دا تر ټولو ښه اپشنز دی. داسې نور څه ویب سایټونه هم شته هغه هم زه تاسو ته د معرفي کوم یو نو تاسو فی الحال د دې نه کار واخلئ دې کې موږ سره نور ډیزاینونه هم شته چې موږ کولی شو له هغه څخه استفاده وکړو. یو بله خبره چې کله تاسو خپل ایډیټ پوره کړ دلته ګوره تاسو ټایم لاین کې دا سور خط ښکاري یعنی دا ویډیو تر اوسه رنډر شوی نه دی نو کوم ویډیو چې نه رنډر شوی هغه صحیح نه وي هغه به تاسو لومړی رنډر کوئ ویډیو به انتخاب کړئ او انټر بټن به کېکاږئ تاسو سره به هغه ویډیو ټول رنډر شي. چې کله دا رنډر شي نو دا سور لاین چې دی دا به په شین واوړي او بیا کوم افیکټ چې په دې کې استعمال شوی کوم انیمیشن هغه ډېر سموث ډېر په نرم او ډېر په ښه طریقې سره کار کوي. بیا تاسو کولای شئ له هغه نه وروسته خپل ټول ایډیټینګ پای ته ورسوئ او هغه تاسو بیا کولای شئ بیرته
په خپل ویډیوګان کې استعمال کړو ایکسپورټ کړئ رندر خلاص تاسو ګوره اوس ویډیو په خط طریقې سره خپل اپلای کیږي بند کیږي هم نو هغه کوم افیکټس کوم شان چې استعمال شوی په ډیر خط طریقې سره کار کوي دا پوزیشن ضروري نه چې په همدې ځکه وي تاسو ته ما په تاسو پورا زما د اډوب پریمیر کوم کورس د هغه تعقیب کړی تاسو پوهیږئ چې څنګه کولای شو موږ ویډیو ته پوزیشن ورکړو مثال د لیکل د موږ څنګه کولای شو لاندې راولو او بر راولو نو دا ما ټول تاسو ته مخکې تشریح کړل تاسو کولای شئ د دې سره په هر طریقې چې تاسو غواړئ استعمال کړئ هر ځکه چې غواړئ همال د کولای شئ دا ځای پر ځای کړئ نو دا هغه سایټ چې تاسو کولای شئ د دې څخه دغه شیان فری ډاونلوډ کړئ ځنې کار واخلئ نور شیان هم شته موږ سره پر هغه په بل ویډیو کې تاسو لګاګم ځکه دا ویډیو بیا وګړي تر بیا چې راځم تاسو په خو دې سپارم ما په دعاګانې کې ساتي د خدای په امان